او ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم یو دعا غوښته، ډېره عجیبه دعا ده او پته نشته چې موږ ته به یاد او که نه به یاده. هغه دعا دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا وي: اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. یا الله ما ساته د داسې زړه نه چې هغه زړه د الله نه نه یېرېږي. یا الله ما ساته، یا زه تا پورې پناه نیسم د داسې زړه نه چې هغه زړه د الله نه نه یېرېږي. دا دعا د رسول صلی الله علیه وسلم. تا چې ته هسې سوچ کړی دی خپل زړه مبارک کې چې دی د الله نه یېرېږي که نه یېرېږي؟ یو خو په خوله باندې ویل، زه د خوله خبره نه کوم چې خو تاسو ټول او زه یم وایم موږ ټول وایو موږ د الله نه یېرېږو. وراشه حقیقت وګورئ چې موږ د الله نه یېرېږو که نه یېرېږو. زه د الله نه یېرېږم که نه یېرېږم، زه به ځان سره کښېنم، زه ګورم د خپلو اعمالو ته کردار ته چې د هغې نه پته لګي زه د الله نه یېرېږم که نه یېرېږم. ته کښېنه سوچ وکړې ته د الله نه یېرېږې که نه یېرېږې. د خولې خبرې غاړې ته کښېنه، زه د خولې خبره نه کوم. داسې خو موږ ټول بزرګان یو په دعوو کې، په دعوی چې موږ شروع کړو موږ هغه غټې غټې دعوې کوو چې ته به ورته حیران شي. خو زه په عملي میدان کې څنګه یم، حقیقت کې زه څنګه یم، د الله نه یېرېږم او که نه یېرېږم. زه په حقیقت کې د الله لحاظ کوم او که نه کوم. زه په حقیقت کې د الله د پولو خیال ساتم که نه، د الله د دین د احکاماتو خیال ساتم که نه. دې باندې اول الله ښه پوهېږي، بیا پرې ته ښه پوهېږي چې ته به څومره اوبو کړې. پرېږدئ دا دعوي او خلک څه ګوري. خلک که هر څه ګوري که نه، هغې باندې د قیامت په ورځ فیصله نه کېږي. فیصله په دې کېږي چې ستا په دې زړه کې څه دي او په هغه حقیقت کوم چې الله ته معلوم دی. یو سړی ما ته ګوري ظاهره کې زه ښه یم، ستاسو څه خیال دی چې د ظاهره کې یو سړی ښه ښکاري بس دا جنتي دی؟ فیصله په هغه څه کېږي چې ستا په زړه کې دي، او دویم په هغه حقیقت باندې چې هغه الله رب العزت ته معلوم دی او بیا تا ته معلوم دی. چېرته دې ته موږ سوچ کړی دی چې زموږ په دې زړونو کې د الله نه یره شتي او که نه، او زموږ دا زړه د الله نه یېرېږي څنګه؟ او دا زړه ما تاسو ته یو درس کې ذکر کړی مو دا روایت. یو روایت کې داسې راځي چې د دې زړه مثال د بڼې په شان دی. یو بڼه چې په ځمکه باندې پرته وي که نه، او په دې باندې سیلۍ راشي، نو دا کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي. دغه شان دا زړه دی. د دې زړه چې د خیال ونه ساتو که نه، داسې په ځي ولاړ نه دی. دا زړه دغه شان ځي راځي په دې فتنو کې، د دنیا په دې منډو کې. دا زړه کله ښی طرف ته ځي کله ګس طرف ته ځي، کله دیندارۍ ته کله بېدینۍ ته، کله دیندارۍ ته کله بېدینۍ ته. که غواړي چې دا زړه مضبوط پاتې شي په دیندارۍ باندې، نو اول خو به الله ته فریاد کوې، جړاګانې به کوې، او دویم ځان له به کښېنې هغه حقیقت تا ته معلوم دی کوم چې ما ته نه دی معلوم، او زما هغه حقیقت ما ته معلوم دی کوم چې تا ته نه دی معلوم. هغه طرف ته سوچ وکړه چې زه څومره د الله نه یېرېږم، او دا کېدی نه شي او بیا نه شي کېدی. او بار بار زه دا خبره کوم چې دا بیا ظلم راځي، د ظلم په زمره کې راځي، او رب العالمین د ظلم نه پاک دی. چې د یو سړي د زړه هغه د ایمان نه ډکي، یو سړی دی د الله سره مخلصي، او دا سړی دی د ایمان نه بعد کفر ته واوړي، او دا سړی دی د دیندارۍ نه بعد بېدینه شي، او دا سړی دی الله ته د نږدې کېدو نه بعد د الله نه لرې شي. دا کېدی نه شي چېرته. خو چې کله هم داسې وشو نو پوه شو چې د ده رابطه د الله سره برابر نه وه. حقیقت نور څه و او د ښو خلکو ته نور څه. نو ځکه اولنۍ خبره په دې ننني بیان کې او نصیحت کې چې دا نصیحت د یو ورور د یو ملګري د زړه نه دی، او دا نصیحت ته هغه څوک کوي چې هغه په تا باندې خفه کېږي. یعنې زما یو سړی به وایي چې د دې په ځای زه هر څه کولی شم، زه چکر یم لګولی شم، زه کور کې یم کښېناستی یم، زه ملګرو خوا الم تللی شم، زه هر څه کولی شم، خو چې کله زه تاسو سره دلته کښېنم که نه او دا ټیم ورکوم، نو په دې باندې الله ګواه دی چې دا د دې دپاره چې زما دا رونه، زما دا خویندې، زما دا مشران، زما دا کشران د الله رب العزت د جهنم نه بچ کړي او جنت ته یې بوځي. او چې دا نصیحت زه تاسو ته کوم چې تاسو د خپل زړه خیال وساتئ، نو دې کې شک مه کوئ چې دا سړی به موږ سره خیانت کوي. دا د هغه چا نصیحت کېدی شي یقیني چې هغه په تا باندې خفه کېږي او ستا د زړه غم ورسره دی. زه تا ته نصیحت د پیسو د ګټلو نه کوم، هغه به تا ته ډېر خلک کوي.
زه تا ته نصیحت د کور د اخیستو نه کوم، هغه به تا ته ډېر خلک کوي. زه تا ته نصیحت د جیداد نه کوم، ډېر یې درته کوي. زه تا ته نصیحت د بچو د ښځو د ډېرولو دا نه کوم، دا به درته ډېر خلک کوي. زه تا ته نصیحت د دې کوم چې الله ته نږدې شه او د بېدینۍ نه لرې شه. مقصد په هغې کې څه دی؟ د الله